खुशी से जुड़ा हुआ हमारा एहसास भरा जायका। दुश्मन बदे अल्लाह जल्ल शानहू पे वो वर्ज़ो के तासु तो खई उस पदग अमल को संग तरीके संग दा और पस टाइम के बको नो डेर यो मुहिम वजीफा दा खपल बाने हम वकई او د نور ملګرو سره هم لازمي شیر کوي خو اوس په دغه وظیفه کو څنګه نو بعضې کسان موږ ته کالو قاري صاحب دا وظیفه مې وکړه خو زما ته خو څه پته ونه لګېدله نو زه به تاسو ته لنډه خبر وکړم ګوره چې په صحیح طریقې سره یې کوئ په اوو ورځو کې به باقاعده په خوب کې ووینئ چې یاره زما دشمن څوک دی ما ته نقصان څوک را رسوي ما ته تکلیف څوک را رسوي او زما بدوالی څوک خوښوي چې زما ژوند لنډ تنګ شي دا څوک خوښوي تاسو ته به باقاعده په خوب کې ښکاره شي خو اوس به یې کوو څنګه طریقې څنګه ده او په څه ټایم کې به کوو دا به د ماسخوتن د مونځ نه بعد کوو اول به تاسو درود ابراهیمي اووه پیرې ووایئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا درود إبراهيمي با اووه پیرې ووایئ د هغې نه پس به تاسو سورة زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها دا سورت په اووه پیرې ووایئ د هغې نه بعد به بیا د سورة توبې اخرني دوه آیاتونه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دا به اووه پیرې ووایئ د هغې نه پس به بیا درود ابراهیمي اووه پیرې ووایئ دا به تاسو بیا اوده شئ په ښي طرف باندې دا عمل تاسو اووه ورځې وکئ الله جل شانو به تاسو ته باقاعده په خوب کې وښایي السلام ډېره مننه الله م راته خوشحاله